بسم الله الرحمن الرحیم و بدن که مسند حکم است و مسند الیه آن چه برو حکم کند و اسم مسند و مسند الیه توان بود و فعل مسند باشد و مسند الیه نتوان بود و حرف نه مسند باشد و نه مسند الیه. په تیر سبق کې علامه صاحب د جملې خبریه تعریف ذکر که چې جمله خبریه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې ویونکي ته د رښتیاو او یا د دروغو نسبت کېدل ممکن وي. بیا د جملې خبریه تقسیم یې وکړه چې جمله خبریه په دوه قسمه ده، یو ته ویلی کېږي جمله اسمیه، دوهم ته ویلی کېږي جمله فعلیه. بیا د جملې اسمیه تعریف وکړو چې جمله اسمیه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې اولنی جز اسم وي. بیا د جملې اسمیه د اجزاو نومونه وویلې چې د جملې اسمیه اولنی جز دوه نومونه لري، یو مسند الیه، دوهم مبتدا. دا مبتدا ترکیبی نوم دی. بیا دوهم جز هم دو نومونه لري، مسند او خبر ترکیبی نوم دی. بیا د فعل تعریف وکړو چې فعل د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې اولنی جز فعل وي. بیا د جملې د اجزا د جملې فعلیې د اجزاو نومونه ذکر کړ چې د جملې فعلیې اولنی جز دو نومونه لري، یو نوم یې دی مسند، دوهم دی فعل ترکیبی نوم دی، او دارنګې دوهم جز هم دو نومونه لري، یو مسند الیه، دوهم فاعل. دا فاعل ترکیبی نوم دی. په تیر سبق کې مسند الیه ذکر شول، اوس به د هغې تعریف په ننني سبق کې ذکر کی. نو علامه صاحب فرمای و بدن کې مسند حکم است. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان بدن کې جمله انشائیه آن است پورې درې خبرې ذکر کول دي. اول د مسند تعریف په ذکر کې، دوهم د مسند الیه تعریف په ذکر کې، دریم یو فایده په ذکر کې. څو خبرې به ذکر کې درته؟ درې. اوله خبره څه شی ده؟ د مسند تعریف، دوهم د مسند الیه تعریف، دریم به څه ذکر کی؟ یو فایده به درته ذکر کی. اول نمبر خبره د مسند تعریف. نو علامه صاحب فرمای چې مسند دا حکم ته ویلی کیږي. څه ته ویلی کیږي؟ تعریف دا دی، مقصد دا دی چې مسند د هغه حکم ته ویلی کیږي چې د هغې نسبت بل سیس طرف ته شوی وي. مسند تعریف مې څه وکړه؟ مسند د هغه حکم ته ویلی کیږي چې د هغې نسبت بل یو سیس طرف ته شوی وي. دا تعریف د چا دی؟ د مسند. دوهم نمبر خبره تعریف د چا به ذکر کی؟ د مسند الیه. علامه صاحب د مسند الیه تعریف ذکر کړی دی چې مسند الیه د هغه اسم ته ویلی کیږي چې په هغې باندې د یو سیس حکم لګولی شوی وي. په هغې باندې د یو سیس څه لګولی شوی وي؟ حکم. او مسند چاته ویلی؟ مسند د هغه حکم ته ویلی کیږي چې د ده نسبت بل یو شیس طرف ته شوی وي. د ده نسبت څه ته شوي؟ بل سیس طرف ته. او مسند الیه چې په ده باندې د یو سیس څه وي؟ حکم لګولی شوی. تعریفونه هم زده که. مسند چې د هغه حکم ته وایي چې د ده نسبت بل یو سیس طرف ته شوی وي. او مسند الیه چاته وایي چې په ده باندې د یو سیز حکم لګولی شوی وي. پوه شوئ؟
مثال د دې دوانو دی. مثال منګه د مسند الیه ویلو زید عالم. زید عالم. زید دا څه شی دی؟ مسند الیه. عالم څه شی دی؟ مسند دی. عالم څه شی دی؟ مسند. موږ د مسند تعریف څه وکړو؟ مسند د هغه حکم ته وایي چې د دې نسبت بل سیس طرف ته شوی وي، او مسند الیه چې په ده باندې د یو سیز حکم لګولی شوی وي. او زید عالم کې زید څه شی دی؟ مسند الیه. د مسند الیه تعریف موږ څه کړی چې په ده باندې د یو سیز څه وي؟ حکم لګولی شوی. زید عالم، زید باندې د کوم سیز حکم لګولی شوی دی که نه دی؟ د څه شي حکم به لګولی شوی؟ د عالم. څه شي حکم به لګولی شوی؟ د عالم. او عالم څه شی دی؟ دا مسند دی. د مسند حکم څنګه تعریف موږ څنګه وکړه؟ دا هغه حکم دی چې د ده نسبت بل سیس طرف ته شوی وي. د دې مسند حکم، د عالم حکم چا ته شوی؟ نسبت یې چا ته شوی دی؟ زید ته. چې عالم دی خو کوم ماما عالم دی؟ زید دی. په دې تعریفونو ورسېدی. دا شاندراواله د جملې فعلي مثال موږ چې ویلی و. د جملې فعلي مثال موږ چې ویلی و ضربه زیدون. ضربه څه شی دی؟ مسند دی که مسند الیه؟ مسند دی. او زیدون څه شی دی؟ مسند الیه. ضربه مسند دی. مسند تعریف موږ څه وکړو؟ چې د هغې نسبت بل شي طرف ته شوی، بل یو شي ته شوی وي. ضرب څه ته ویلی کېږي؟ وهلو ته ویلی کېږي. خمسرو چیشته کتاب کې چی دی؟ د ضرب د وهلو نسبت چا ته شوی دی؟ وهل چا کړي؟ که ماما کړي دي؟ زید. د وهلو نسبت زید ته شوی که نه دی؟ شوی. نو ضرب نسبت چا ته شوی؟ زید ته. نو دا ضربه دا څه شی دی؟ مسند. او د دې وهلو حکم په چا لګولی شوی؟ زید. چې دا وهل کړي چا دي؟ زید کړي دي. وهل کم ماما کړي دي؟ زید کړي دي. په دې تعریفونو د دې دواړو پوه شوي چې مسند چا ته وایي؟ د هغې حکم ته وایي چې د دې نسبت بل یو سیز طرف ته شوی وي. او مسند الیه د هغه اسم ته وایي چې په ده باندې د یو سیز حکم لګولی شوی وي. پوه شو؟ یو بل شانتې ملنډ درته ووایم. کوم یو شی چې د بل شي سره لګېدلی وي، کوم یو شی چې د بل شي سره لګېدلی وي، دا کوم شی چې د بل شي سره لګېدلی وي ده ته مسند وایي، او د کوم شي سره چې لګېدلی وي ده ته مسند الیه وایي. کوم یو سیز چې د بل سیز سره لګېدلی وي، دا کوم سیز چې لګېدلی وي ورسره ده ته څه نوم اخلي؟ او کوم یو سیز سره چې لګېدلی وي ده ته څه نوم اخلي؟ مسند الیه. زید عالم کې عالم د چا سره لګېدلی دی؟ زید ماما سره لګېدلی دی. نو د عالم څه شی دی؟ مسند. او عالم لګېدلی د زید سره، زید سره عالم لګېدلی، نو دا زید څه شی دی؟ مسند. په دې پوه شوي؟ دا یاد کوي که په مخکیني تعریفونو پوه شوي؟ هغه یاد کوي. یا درېیم نمبر خبره به څه درته ذکر کړي؟ یوه فایده. فایده علامه صاحب دا درته ذکر کوي چې مخکې مونږه د کلمې تقسیم کړی و چې کلمه په څو قسمه ده؟ یو ته وایي اسم، دوهم ته وایي فعل، درېیم ته وایي حرف. اوس درته دا ذکر کوي چې اسم دا په مسند او مسند الیه دواړه واقع کیږي. اسم دا مسند هم راتللی شي او مسند الیه هم راتللی شي. فعل چې دا صرف او صرف څه شی را واقع کیږي؟ مسند واقع کیږي، خو مسند الیه نه واقع کیږي. او حرف ماما چې دی دا لکه دا ولال چې دي دا خونسا مشکلان د دې غوندې نه چې واقع کیږي، نه مسند واقع کیږي او نه مسند الیه. فائدہ کې به څه درته ذکر کی چې اسم چې دی دا چې واقع کیږي؟ اسم مسند او مسند الیه دواړه واقع کېدلی شي. فعل چې دی دا صرف او صرف څه واقع کیږي؟ مسند الیه نشي واقع کېدلی. او حرف چې دی ګورې ورته اوس وبدان کې مسند حکم است. اول نمبر خبره څه و؟ تعریف د چا و؟
د مسند. د مسند تعریف موږ څه وکړو چې دا هغه حکم دی چې د نسبت بل یو شي طرف ته شوی، بل یو سیس طرف ته شوی. و بدان او پوهه شه که مسند حکم است، چې مسند حکم دی. حکم نه مراد محکوم به. و مسند الیه دوهم نمبر خبره څه شوه؟ د مسند الیه تعریف هغه درته ذکر کوي. د مسند الیه تعریف چه دی؟ چې په د باندې د یو سیز حکم لګولی شوی وي. و مسند الیه او مسند الیه آن چې برو حکم کند، چې په هغې باندې حکم وي. مسند الیه او مسند الیه آن چې هغه دی برو حکم کند چې په هغه باندې حکم کیږي. برو حکم کند چې په هغې باندې څه کیږي؟ آن چې د هغه دی برو حکم کند چې په هغې باندې حکم وي، یعنی په هغې باندې حکم کیږي. په هغې باندې څه کیږي؟ و مسند الیه او مسند الیه آن چې د هغه دی برو حکم کند چې په هغې باندې حکم وي، یعنی حکم پې کیږي. دریم نمبر خبره چه وه؟ فائده. نو دا فائده درته ذکر کوي علامه صاحب. و اسم مسند و مسند الیه توان بود، بود بنوای بود دی، پوه شوې. و اسم مسند و مسند الیه توان بود، او اسم چې دی دا مسند او مسند الیه توان بود راتللی شي. توان بود راتللی شي یا واقع کېدلی شي. و اسم او اسم مسند، مسند و مسند الیه او مسند الیه توان بود واقع کېدلی شي، راتللی شي. و فعل او فعل مسند باشد، مسند راځي او فعل چې راځي مسند، یعنی فعل چې دی دا څه واقع کېږي؟ مسند. و مسند الیه نه توان بود او مسند الیه نشي راتللی. و مسند الیه نتوان بود او مسند الیه نشي واقع کېدلی. څه شی نشي واقع کېدلی؟ فعل. فعل چې دی دا صرف او صرف څه واقع کېږي؟ مسند. مسند الیه نشي واقع کېدلی، نشي راتلی. و حرف او حرف نه مسند باشد، نه مسند راځي. و نه مسند الیه او نه مسند الیه نه چې راځي، نه مسند راځي او نه څه راځي؟ حرف چې دی دا نه مسند الیه واقع کېدلی شي او نه څه واقع کېدلی شي؟ مسند. بس دی دومره. نن څو د سبق خلاصه نن څه شوه؟ چې علامه صاحب نن څو خبرې ذکر کړې؟ درې. اول یې د چا تعریف ذکر که؟ د مسند. دوهم یې د چا تعریف ذکر که؟ د مسند الیه. دریم یې د چا تعریف ذکر که؟ چې ذکر کړ دریم فائده یې ذکر کړله. نو دا درې خبرې نن چې د علامه صاحب ذکر کړل.